د ویډیو په شروعات کې تاسو لیدلی شئ یو ښایسته کلی چې یو ګڼ او شین ځنګل په کنارې آباد دی. په دې کلي کې یو د اسماعیل په نوم لرګو کوونکی هم اوسي. دغه سړی نه صرف محنتي او ایماندار وي بلکې ډیر مهربان او په الله باندې باور لرونکی وي. دغه سړی تل خپله روزي په حلاله ګټي. اسماعیل سره یو وفادار ملګری هم وي، یو هوښیار سپی چې نوم یې شیرو وي. شیرو په هر سفر کې د اسماعیل ملګرتیا کوي او د اسماعیل ساتنه هم کوي. یو ورځ سحر وختي چې ساړه هم وي، اسماعیل او شیرو د ځنګل په لور روان شي. د ځنګل یو داسې حصې ته لاړ شي چیرته چې زړې او غټې ونې وي. کله چې اسماعیل د یوې ونې پرې کول شروع کړي نو شیرو ناڅاپه په لوړ آواز وغاپي. اسماعیل چې وګوري یو ورکوټي د سرو زرو هوسۍ په یو مضبوط اوسپنې جال کې ګیره شوی وي. داسې ښکاري چې دا جال یو ښکاري اچولی وي او هوسۍ خواته ورشي. اسماعیل شیرو چوپ کړي او په نرمې لهجې هوسۍ ته ووایي، مه یارېږه، زه تا ته هیڅ نقصان نه رسوم. اسماعیل په ډیر احتیاط سره جال خلاصول شروع کړي او ده ته جال خلاصولو کې ډیر محنت ولګي، خو آخر هم هوسۍ د جال نه آزاده کړي. هوسۍ یو څه لمحې اسماعیل ته وګوري، په سترګو کې د شکریا رڼا وي او بیا په تیزي سره د ځنګل په لور ورکه شي. په هغه ورځ اسماعیل څه خاص لرګي ونه کړي، خو هغه یو عجیبه شان سکون محسوس کړي او دواړه خلی لاس کور ته راشي. بله ورځ اسماعیل بیا همغه ځای ته ورسي نو حیران شي ځکه چې هلته د هوسۍ په ځای یو ځلیدونکی تبرګی پروت وي. دا یو عام تبرګی نه وي، لاس ته یې د سپینو زرو وي او تیغ یې د سرو زرو په شان ځلیږي. کله چې اسماعیل تبرګی پورته کړي نو تبرګی په خپله هوا کې حرکت شروع کړي او چې په یو لرګي تبرګی راګذار شي نو لرګی دوه منځ تقسیم شي. اسماعیل پوه شي چې دا د هوسۍ یو جادویي تحفه دی چې الله تعالی طرف نه یو انعام دی. اسماعیل د الله تعالی شکر ادا کړي او هغه تبرګي سره دومره لرګي کټ کړي څومره چې ورته ضرورت وي. خو همدې ځنګل کې یو بل ښکاري هم وي چې د هغه ښکاري نوم شیردل وي. شیردل یو ظالم او لالچي انسان وي او همیشه د ځنګل حیوانات په بېدردي سره ښکار کوي. شیردل په پټه اسماعیل لیدلی وي چې کوم وخت اسماعیل په جادوي تبرګي باندې لرګي کټ کول. شیردل اراده وکړي چې هغه تبرګی په څه طریقه اسماعیل نه واخلي. یو ورځ چې کله اسماعیل په ځنګل کې لرګي پرې کوي نو شیردل وروسته نه حملې کوشش وکړي، خو وفادار شیرو وګوري او په زور زور سره وغاپي. اسماعیل بیدار شي او شاته وګوري. اسماعیل کوشش وکړي چې شیردل مخنیوی وکړي، خو هغه ډیر طاقتور وي. په دې کشمکش کې د اسماعیل لاسونه تبرګی گزار شي او اوبو ته وغورځي. شیردل د هغه ځای نه وتښتي او اسماعیل ډیر خفه شي ځکه چې د الله تعالی نعمت له لاسه ورکړي. اسماعیل د اوبو په غاړه ناست وي او ډیر غمجن او خفه ښکاري. نو اچانک په اوبو کې یو چمکدار څه ولیدی شي، نو همغه هوسۍ د اوبو نه راووځي او د هوسۍ په ښکرو کې همغه تبرګی ځوړند وي. هوسۍ تبرګی د اسماعیل په قدمونو کې کیږدي او په ښکلي انساني آواز ووایي، ای اسماعیل، الله تعالی د ستا نیکي او مهرباني لیدلی دی. الله تا ته دا انعام درکړی دی تر څو چې ته د خپل کلي والا مدد وکړې. هوسۍ ووایي، په یاد ولره، څوک چې د الله تعالی په مخلوق رحم کوي نو الله تعالی به په هغه رحم کوي. چې کله اسماعیل د هوسۍ شکر ادا کول وغواړي نو هوسۍ ورته ووایي، تا صرف د یو حیوان مدد ونه کړو بلکې د خپل نیک زړه له لارې د خلکو ته دا وښودل چې لالچ او ظلم هیڅکله کامیاب نشي کیدی. اسماعیل بیرته تبرګی پورته کړي او د هغه په طاقت سره د کلي خلکو مرسته وکړي او بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره یوسي او خرڅ یې کړي. بیا اسماعیل د هغو پیسو سره د خلکو ضروریات پوره کړي او ماشومانو لپاره یو سکول هم جوړ کړي. د کلي خلک اسماعیل ډیر عزت کوي او شیردل په خپلو اعمالو شرمنده شي او کلی پرېږدي. نیکي هیڅکله نه ضایع کیږي، الله تعالی یې بهترین اجر ورکوي. د کهنۍ نه موږ ته دا سبق حاصلیږي چې رښتینې نیکۍ او رحم د دنیا تر ټولو لوی دولت دی. څوک چې په بل رحم کوي او د هغوی مرسته کوي، الله تعالی د دوی لپاره د رحمت دروازې خلاصوي. ممکن دی چې حرص او ظلم یو څه وخت لپاره بریالی وي، خو انجام یې همیشه رسوایي وي.